سلامونه ملګرو. نن په کوټه ښار کې د شهید عثمان کاکړ تلین ولمانځل سو. د هغه په یاد کې غونډه ترسره سوله د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ په سربراهي کې. یقینا عثمان لالا یو لوی غټ درستیز و د افغان ملت لپاره، د مظلومو خلکو لپاره. هغه د اسمبلۍ په پلور باندې او هغه په هره غونډه کې د مظلومانو اواز اوچتولو. خو نن د هغه په یاد کې یو ډیره ستره غونډه وسوله چې دا غونډه د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ په سربراهي کې وه، او په دې غونډه کې په زرهاوو خلکو شرکت کړی و. د دې غونډې د نننۍ جلسې چې په کوټه ښار ایوب اسټیډیوم کې ترسره سوله، یو څو مهم کلیپونه در سره شیر کوو. تاسو دغه کلیپونه هم کتلی شئ. نو یقینا عثمان لالا یو لوی غټ درسیز و د افغان ملت لپاره. هغه ډېرې قربانۍ ورکړلې او هغه ډېر په بې رحمانه ډول باندې شهید کړل سو. نن په 21 جون په کوټه کې د ملي شهید عثمان خان کاکړ څلورم تلین په رسمي ډول ولمانځل سو. د ایوب سټیډیوم په عوامي غونډه کې د یا تلین د لمانځنې ځانګړي مراسم ترسره سول چې ښکاره یادونه پرې وسول. عثمان کاکړ یو هغه لوی سیاستوال و چې لروبر افغانانو د ته مینه ورکوله. عثمان لالا به چې کله اسمبلۍ ته تللو یا به په نورو سیاسي غونډو کې شرکت کولو، نو د هر مظلوم، د هر پښتون اواز به یې اوچتولو. د هغو لپاره به یې په هر پلور باندې اواز اوچتولو. په نننۍ دې غونډه کې د هغه د ژوند، کردار او مبارزې په اړه خبرې وسولې او ټولو خلکو ته یې د هغه ارزښت او اثر په ځانګړي ډول ور وپېژانده. په ټولنیزو رسنیو نن په کوټه کې په ایوب سټیډیوم کې د عثمان لالا څلورم تلین په درناوي سره ولمانځل سو. دوستانو، عثمان لالا یو ډیر غټ سیاستوال و. باید چې موږ ته یې هغه هېر نه کړو. د هغه له مرګه بعد هم هغه روان نسلونو ته د ده یادونه، د ده تاریخ، د ده خدمت ور وپېژنو او د ده خدمت، د ده تاریخ باید موږ په دا معاشره کې ورک نه کړو او هېر یې نه کړو. نو دا نننۍ غونډه په دې کې چې کوم مهم کلیپونه د دې جلسې و هغه تاسو ولیدل. نو تر بلې ویډیو، الله حافظ.